مغروره ګل وختونو کې په یو ځای کې یو کوچنی خو عجیبه ځنګل و. ونو له یو بل سره خبرې کولې او ګلانو هم له یو بل سره لوبې کولې او ټول نباتات خوشحاله ول چې یو بل سره په خوشحالۍ ژوند کوي. یو ورځ په یو ښکلي پسرلي ورځ کې د کاکتوس او ګل آفتاب پرست ترمنځ یو بل نبات غټېدلو ته شروع وکړ. دا نبات یو ښایسته ګل یو ښایسته رنګ سره و. سلام، زما نوم روزي ده. زه کاکتوس یم، له لیدلو څخه دې خوښ شوم. ستا رنګ ډېر ښکلی دی، کاشکې زه هم ستا په څېر ښکلی وای. مننه، خو هر څوک نشي کولی چې زما په څېر ښایسته، هوښیاره او خوشبو اوسیږي. هیچا د دې انتظار یې نه درلوده چې روزي دومره مغروره اوسیږي. هغه ډېر مغروره ګل وه. زه ښایسته ترین ګل ستاسو په منځ کې یم. زما ښایسته رنګ ته وګورئ. دلته ډېر نور ښایسته نباتات هم دي، ته یوازې د هغوی یوې. زه؟ ته څنګه جرأت کوې چې ما له یو کاکتوس سره برابر کړې؟ زه له هغه څخه ډېره ښکلې یم. کاکتوس ډېر خواشینی شو وروسته له دې چې د روزي خبره یې واورېدله. دا ښه نه ده څه شی چې دې کاکتوس ته ویلې. روزي ته هم خارونه لرې، ته باید داسې ونه کړې. په حقیقت کې دا هم ښه کار نه ده چې ته یو ښایسته ګل یو کاکتوس سره برابروې. ته د ښکلا په باره کې هیڅ خبر نه یې. نه کاکتوس نه ګل آفتاب پرست او نه ونه پوه شول چې روزي ولې داسې کوي، ځکه چې هغه یو ګل وه او خپله یې خپل ځان ستایش کاوه. ورځې تېرې شوې او اوړی راورسېده. ګل آفتاب پرست ډېره خوشحاله وه. له ښایسته زیړ مخ سره یې هغې د لمر شعاع ټوله ورځ تعقیبوله. په بلې خوا کاکتوس هم هغه اوبه چې په ژمي کې ساتلې وې څکلې او خپل ځان یې قوي او صحتمنده ساته. حتی مرغیګانو هم د کاکتوس څنګ ته تلل چې اوبه وڅښي. نور نباتات نشو کولی چې د کاکتوس په څېر اوبه ذخیره کړي. او روزي هم د تندې په خاطر په وچېدلو روانه وه. آیا دلته باران نه کیږي؟ یوازې په ژمي کې باران کیږي روزي. خو زه له تندې څخه مړه کېږم. زما ټوله ښکلا لاړه. ته کولی شې چې له کاکتوس څخه مرسته وغواړې. روزي ولیدل چې کاکتوس خوشحاله ده چې نورو نباتاتو ته اوبه ورکوي، خو هغې نشو کولی چې له کاکتوس څخه مرسته وغواړي، ځکه چې هغې ډېرې بدې خبرې کاکتوس ته کړې وې. خو بیا هم کله چې ولیدل چې بله پاڼه یې هم وغورځېدله، مجبوره شوه چې له کاکتوس څخه مرسته وغواړي. هی کاکتوسه، زه ډېره پښیمانه یم چې ما تا ته او ونې ته بدې خبرې کړې وې. تاسو دواړه ډېر ښکلي یئ او ډېر مفید نباتات هم یئ. کاکتوس ولیدل چې روزي هم غواړي متوازي اوسیږي او خپل غرور یو خواته کړي. د همدې په خاطر هغې ته یې اوبه ورکړې. روزي بیا د اوبو په څښلو سره ښکلې شوه او پاڼې بیا ځلېدلو ته شروع وکړ. له هغې ورځې وروسته روزي پوه شوه چې نه باید خپل ملګري د هغوی ظاهر سره قضاوت کړي، ځکه چې دا مهمه نه ده چې موږ په ظاهر کې څه فرق لرو. مهم دا ده چې له یو بل سره مرسته وکړو او مغرور نه اوسیږو. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل لایک، سبسکرایب او زنګوله ووهئ.